السلام علیکم ګرانو ملګرو ولاده وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. ملګرو زه ډېره موده په یوټیوب کې فعال نه وم. څنګه چې تاسو ګورئ اخرنی ویډیو چې دي 3 کاله مخکې ما اپلوډ کړي دي، خو اوس بیرته انشاءالله خپل فعالیت شروع کوم. نو کوم ملګري چې نوي دي یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او همدارنګه دا ویډیو در سره لایک او شیر کړئ ترڅو نور ملګرو ته هم دا ویډیو ورسیږي. او همدارنګه کوم دوستان چې نوي دي او دا ویډیوګانې نه دي لیدلي دي، نو دې ویډیوګانو کې تاسو کولی شئ د الفبا حروف، ضمیرونه او ځینې فعلونه وګورئ چې په پښتو او دري ژبې ژباړل شوي دي. نو اوس به هم لاړ شو نوي درس ته. له هغه مخکې که تاسې کومې پوښتنې یا هم وړاندیزونه لرئ نو تاسو کولی شئ هغه په کمنټونو کې ولیکئ. ملګرو، د نن ورځې درس چې دا د اټس فعل ده، یا هم موږ چې لکه کوم فعل چې استعمالوو زه یم، ته یې، دا فعل چې اوسېدلو فعل یا هم د شتون فعل. نو دا فعل که څه هم مخکې ویډیو کې ما هم ویلی ده، په هغه ویډیوګانو کې چې ما مخکې اپلوډ کړي دي، بیا هم تر څو یو دوباره تکرار شي او همدارنګه د تاسو کوم کسان چې نوي دي نو هغوی ته هم دا ویډیو ورسیږي. نو هغه نه وروسته به بیا انشاءالله ګورو په راتلونکو کې نوي درسونو سره. او ستاسو که کوم وړاندیزونه وي یا کوم فعلونه که تاسې په خصوص ډول غواړئ زده کړئ نو هغه هم تاسو کولی شئ په کومنټ کې ولیکئ او انشاءالله زه به په هغه تاسو ته ویډیوګانې جوړې کړم. را به شو درس به شروع کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. Le verbe être au présent، د اوسېدلو فعل یا هم د شتون فعل په اوس مهال کې. je suis یعنی زه یم. tu es یعنی ته یې. il elle on est هغه مذکر یا هغه مؤنث دی، او اون چې ده یعنی موږ یو. on او نو ته یو معنا ورکوي. nous sommes موږ یو. vous êtes تاسې یاست. il elle sont هغوی دي. il چې دا مذکر ته خو جمع حالت کې ده، elle چې ده هغه هم مؤنث ده په جمع حالت کې هغوی دي. نو دلته به په جملاتو کې وګورو چې څنګه کولی شو دا استعمال کړو. les phrases جملې. je suis fatigué، زه ستړی یم. tu es très intelligent، ته ډېر لایق یا ته ډېر هوښیار یې. il est mon meilleur ami، نو څنګه چې مو il سره وویله دا جمله il est mon meilleur ami، نو آخر کې او نه اضافه کېږي. خو که چېرته د مؤنث لپاره دریم شخص په اړه چې مونږ خبرې کوو هغه مؤنث وي نو بیا داسې ویل کېږي elle est mon meilleur ami، او آخر کې دا او اضافه کېږي په لیکله کې، کنې په ویلو کې دواړه یو شانتې تلفظ کېږي. nous sommes en vacances، موږ په رخصتیو کې یو. vous êtes toujours à l'heure، تاسو همیشه یا تل په وخت یاست، یعنی په وخت را رسیږئ. ils sont contents، هغوی خوشحاله دي. هغوی مذکر خوشحاله دي، خو که elle ته وي بیا داسې ویل کېږي چې elles sont contentes، آخر کې بیا ت تلفظ کېږي که د مؤنثو لپاره وي. ملګرو، د ډېرې مودې وروسته دا لومړی درس و، نو ویډیو در سره لایک او شیر کړئ او همدارنګه چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. انشاءالله په راتلونکي به نوي درسونه او نوي ویډیوګانې هم راځي. تر بیا د الله په امان، ښه وخت او ښې شېبې.